الرحیم دی. ګرانو ملګرو نن یو ځل بیا ریحان چالاک ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. امید لرم چې ټول به رو جوړ بصیرت د جامه مو منور یي. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ د الکتریکل کورس سټارټ کړی وو، یعنې د بجلۍ د کار چې کومه دی ویډیوګانې مونږ شروع کړې وي. په هغې کې مونږ 2 ویډیوګانې جوړې کړې وي او هغه مو اپلوډ کړې وي چې په هغې کې یو ویډیو د پیز اینڈ نیوټرل وایر په باره کې وه، یعنې د یخ او ګرم تار په باره کې وه چې د دې پهچان به مونږ څنګه کوو چې په دې کې یخ کمه دی او ګرم کمه دی. او بله ویډیو چې کومه وه هغه مو جوړه کړې وه د لیم هولډر په باره کې چې د لیم هولډر کنیکشن به څنګه کوو. نننۍ ویډیو چې کومه ده دا ډېره اهمه ده او دا ډېر امپورټنټ ده، خو که د دې نه تاسو مخکې ویډیوګانې چې ما کوم اپلوډ کړي هغه نه کتلي نو تاسو لاړ شئ اول هغه وګورئ، ځکه چې تاسو هغه ویډیوګانې وګورئ نو دا ویډیو چې کومه ده د دې په طریقه کار باندې او دا کوم کنیکشن چې زه کوم په دې باندې به تاسو ډېر په اسانه پوه شئ او په صحیح طریقه به پوه شئ. نو نننۍ ویډیو چې کومه ده په دې کې به زه تاسو ته وایم چې زموږ سره یو لیم هولډر دی او یو سویچ دی، یعنې یو بټن ده. نو د دې بټن نه به مونږ دا لیم هولډر چې کومه دی یعنې بلب چې کومه دی دا څنګه کنټرول کوو. ګورئ زموږ سره په کوټه کې چې کومه دی یا په کمره کې چې کومه دی بره دغه لګېدلی دا بلب لګېدلی او مونږ لاندې چې کومه دی په سویچ بورډ کې بټن راواړو او ټک بلب آن شي. نو دا څنګه آن کېږي، دا څنګه کار کوي، نو د هغې کنیکشن زه تاسو ته په نننۍ ویډیو کې ښیم. نو تاسو دا تر اخره پورې وګورئ. ګورئ ملګرو زموږ سره څه چلې شي، زموږ سره داسې کاري ګورو ته تاسو ته اول د لیم هولډر چې کومه دی دا دغه وباسمه سمبل یعنې علامه، دا زموږ سره یو لیم هولډر دی. څه شی دی؟ دا زموږ سره یو لیم هولډر دی. دا لیم هولډر دی، د دې څه چلې شو زموږ سره دلته 2 تارونه دي. 2 تارونه دي. په تېره شوې ویډیو کې ما تاسو ته د لیم هولډر کنیکشن ښودیم، خو د هغې ډایګرام مې درته نه وباسلی. نو په نننۍ ویډیو کې به درته د هغې ډایګرام وباسم. ګورئ دا زموږ سره یو پیز تار دی یعنې ګرم تار دی، او دا زموږ سره څه دی نیوټرل دی چې دا زموږ سره یخ تار دی. دا زموږ سره ګرم تار دی او دا یو چې دی دا یخ تار دی. نو اوس ګوره زموږ سره دا مونږ چې کنیکشن کړی و مونږ څه چل کړی چې مونږ وایي چې زموږ سره یخ تار ګرم تار چې کومه دی هغه راشي دې لیم هولډر ته میلاو شي او د دې لیم هولډر نه بیا څه شي د دې لیم هولډر نه چې کومه دی بیا داسې وځي. نو اوس زموږ سره څنګه حساب وشو، دا ګرم تار داسې رالی او دې لیم هولډر ته میلاو شو. چې دا دې لیم هولډر ته میلاو شو نو دلته نو زموږ سره څه چل شو، بجلي راغله. چې بجلي راغله نو دا اوس اټومیټیکلي چې کومه دی دا آن کېږي او په دې یخ تار کې چې کومه دی دا بجلي واپس ځي. اوس مونږ دا بټن به څنګه لګو، د دې دا کنیکشن به څنګه کوو. نو ګورئ د هغې ډېر سمپل او اسان طریقه کار دی. ګورئ چې تاسو ته اول بټن وباسم چې دا بټن زموږ سره کار څنګه کوي. ګورئ دا زموږ سره بټن دی که نه، دا بټن داسې یې دا زموږ سره داسې دا چې کله دغه شي دا بټن چې کله آن کېږي نو داسې چل کوي. دا اوس زموږ سره یو پترۍ غونډه کې پکې لګېدلې دواړو طرف ته. نو دا چې کله آن کېږي دا داسې چلو شي، دا پترۍ او دا پترۍ دا د یو بل سره میلاو شي. چې کله دا د یو بل سره میلاو شي نو په دې کې دا کرنټ څه چلو کېږي، داسې پکې فلو وکړي او داسې پکې سټارټ شي. ګورئ دلته اوس زموږ سره الریډي کرنټ روان دی په دې ګرم تار کې که نه، خو دې قسم مزاحمت نشته، یعنې سرکاوټ پکې نشته. دا بټن چې مونږ لرو، دا سویچ چې مونږ لرو، دا د دې لپاره څه شی دی، دا د دې لپاره یو مزاحمت دی. نو دلته زه څه چل کوم، دلته مې سمپلي دا کټ کړو، دا مې کټ کړو. اوس څه چل شو، دې کې پورې بجلي راغله خو دې خوا نه راځي. ولې؟ دلته ما کټ لګولی. نو زه به څه چل وکړم، دلته به پکې سویچ ولګوم، یعنې دلته به پکې بټن ولګوم. نو چې زه کله دا بټن آن کوم دلته به یو ټک ورکړم نو زموږ سره به څه چل وشي، دا بټن به آن شي. نو ملګرو دا وه تیوریټیکلي د څه شي د سویچ نه لیم هولډر کنټرول کول، یعنې د بټنې نه بلب کنټرول کول. اوس به تاسو ته چې کومه دی پریکټیکلي وښیو نو تاسو به په ډېر په اسانه طریقه باندې پوه شئ. ښه نو ملګرو رالو زموږ سره دا یو ایکسټینشن بورډ دی او دا هغه لیم هولډر کنیکشن دی چې په تېره شوې ویډیو کې مونږ تاسو ته کړی. نو زه تاسو ته اوس په دې کې د سویچ کنیکشن کوم. سویچ یعنې بټن به څنګه لګوم. بله دا زموږ سره یو پلګ دی، دې ته څه وایي 2 پن پلګ وته وایي. مونږ ورته په عام زبان کې چې کومه دی دې ته سویچ وایو
او دا سویچ نه دی دا پلګ دی دې خپل نوم پلګ دی دا کنیکشن درته زر زر کوم او بیا درته دا بل د سویچ ته کنیکشن چې کوم دی دا هم خیمه زر زر کوم تاسو دا ګورئ دا به سمپلی په دې کې ور واچوئ داسې د بل طرف ته به ترې وباسئ او دلته دا نټونه دي دا سکروګان چې کوم دي د دوه ټرمینل دا به اکسس کوي دا به سس کوي دا دواړه به تارونه پکې یو په دې یو تار کې ورکوي د یو ټرمینل کې به دا یو تار ورکوي دا بل په دې بل کې ورکوي زه دا ورکوم زر زر او دا بلې مې به بل ټرمینل کې ورکړو دا به لږ داسې راماتو چې کولی شي چې دغه شان کنیکشن دا به داسې بیا راواړی داسې لګي او دلته دا دوه سوري پکې دي دا دوه سوري چې دا به د دننه سوریو ته برابر کړي او دا سکروګان چې کوم دي دا په ورټیټ کړي دا ښه اسان کنیکشن دی په دې کې څه نشته تاسو په خپل کور کې هم ښه په اسانه طریقه یو داسې کنیکشن کولی شي ویډیو تر اخره پورې ګورئ او په دې نیت یې ګورئ چې څه زده کړو نو دا زه چې تاسو ته کومه طریقه ښیم او دا کومه طریقه دا کنیکشن یې کومه دا ډېرې په ټکنیکل طریقه باندې زه کومه که تاسو په دې باندې عمل وکړو او دې ته سوچ وکړو نو تاسو نو به ښه کاریګر جوړ شي او په اسانه دا به زموږ سره څه شی وشو دا زموږ سره یو سویچ لیپ هولډر جوړ شو د څه نه د سویچ نه یعنی د پلګ د 2 پن پلګ دا زه ورکوم د ایکسټنشن بورډ کې دا زه ورکوم ګوره ورته ښه زموږ سره لیټ څه چلو شو آن شو دا به اوس داسې لګېدلی دا اوس چې موږ دا راوباسو دا به هله شي اوس چې موږ په سویچ بورډ کې دغه کړی دا څه ورته وایي بټن لګېدلی نو هغه موږ د څه دپاره لګېولي دا بټن یعنی دا سویچ چې لګېدلی دا د آن آپ دپاره لګېدلی چې دا دې بندېږي او لګي نو اوس خو موږ داسې نه شو کولی چې په مخه به سویچ راوباسو او ورکوو بې راوباسو او ورکوو بې نو د هغې دپاره چې دی د دې کنیکشن ضرورت راځي نو ګورئ دا زموږ سره اوس دا دوه تار راغلي دي دا یو یخ تار دی یو ګرم تار دی دا ګرم تار چې کومه دی دا چې څنګه تاسو ته موږ په ډایګرامي شکل کې وي دا په دې ځای کې کټ کړو دا په دې مینس کې کټ کې دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره جدا شو دا دوه سپینو مه ګورئ ورته ښایي انسولیشن کې اړومه تاسو کتی شئ دا دواړه نو زه دا انسولیشن اړوم بیا د تاسو ته په چک کوم ګورئ ورته دا دې ما انسولیشن واړو او د دې دا پلګ زه ورکوم په څه کې ایکسټنشن بورډ کې دا اوس ګورئ زموږ سره دا بلب نه لګي چې کله زه دا دواړه یو بل له وروړمې دې کې اوس شي دا مزاحمت دی دا په دې منځ کې چې راځي دا څه شی مزاحمت دی دا چې زه وروړم یو بل نه څه چلو شي کنټینیوټي د تار هغه سټارټ شي تسلسل نو زموږ سره دا ولګي اوس په موږ په دې کې څنګه حساب کتاب وکړو په دې کې حساب کتاب وکړو چې دا زموږ سره یو سویچ دی یو بټن ده د دې دا یو دا دوه ټرمینل دي دا یو تار بدیل ورکو دا بل بدیل ورکو دا کنیکشن به زموږ سره شي کمپلیټ شي دا زه چې په کومه طریقه باندې کوم تاسو په دې په کور کې دغه شانتي مه کوئ ځکه چې تاسو د سیفټي خیال ساتئ مطلب مې دا دی چې تاسو کوئ نو ښه په اسانه په داسې طریقه باندې کوئ چې تاسو دغه بجلی مو ونه نیسي لکه دا زه چې څنګه لګیم دا خو د سیفټي نه خلاف نه یم لګیا خو لیکن ما ته د دې هر سره چې کومه دی هغه پته لګي چې دا څه حساب کول غواړي نو تاسو چې دی خیال به کوئ داسې نه چې بجلی مو نیسي دا زه اوس ما په دې کې دا سویچ ورکړم دا اوس څه چلو شو دا پلګ مې ورکړم دا اوس ولګېدو دا اوس زما سره بټن ده ګوره ته او دا لیټ دی دا زه اوس داسې حساب کوم بټن اړوم ټک او بټن څه شو
آن شو. نو دا څونه ښکلي په اسانه طریقه باندې تاسو ته ما دا څه چل وکړو د سویچ کنیکشن یعنی د بټن کنیکشن چې دی دا ما تاسو ته خو دا څه کوي دا په کومه طریقه لګیا دی او چې دا کله موږ په سویچ بورډ کې کنیکشن کوو نو بیا به تاسو چې کوم دی کنسپټ چې دی دا کلیری نو زه امید لرم چې دا ویډیو بس تاسو خو خوشی وي د ملګرو سره شیر کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ ریحان چالاک له اجازه ورکړئ په لوی الله مسپاري د الله پامان